الرحمن الرحیم. زه د ښکلا ټي وي د طرف نه دا انټرویو چې کوم د امتیاز صاحب نه خلک موږ سره یو ټیسټ ناست دی. امتیاز صاحب زموږ ډېر ښه ملګری دی، ډېر ښه دوست دی زموږ. موږ سره ډېرو ډرامو کې کار کړی دی. اوس په راځي دي نو څو پوښتنې وکړو چې امتیاز صاحب دې باره کې څه وي. امتیاز صاحب سلام علیکم. دا سره ویم که نه داسې خبر مې درله روړ دی چې دا زړه به د خوشحالۍ نه پړق وچوي. زه دې ګپ ته پرېږدم نه، دویم ډېر خطرناک سړی دی. انو به دې کي او پول به دې کي. وعلیکم السلام. موږ ولې هسې مې چېرته روان یې؟ کور ته. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ ښه ټیک ټاک یې؟ تاسو ښه یې جي؟ او جي اواز هم ډېر ستوی لږ تیز وایه نو زه هم واورم. زه خو په تیزې خبرې کوم خو تاسو به هم بیا تیزې کوئ. ښه وایه به. دا راته وایي چې تاسو کله د دې ډرامو کې چې کوم دی آغاز کوم ځای نه کړی؟ یاره بس داسې 90 به وه چې کله زه رالم نو ډېر ښه ډرامې کېدې. زموږ شینو ماما شاید به قاضي ملا صاحب هغه په ډایرکشن کو نو بس دلته به لګیا ټک ټوک هم کو لګیا به بیا ټي وي ته به کې لاړو. ټي وي کې دوه درې ډرامې وکړې، برموال، لاوا وا، برادري هوټلو هغه هم بیا وکړې. بیا 98 کې ډرامه وکړه. بیا د هغې نه پس سی ډي کې دا سی ډي سټارټ شوه 2001 کو 2 نو بیا هم ماما دي سره لګیا وم. دا زموږ ډېر سینیر دی، الله دې ولې زندګي ورکړي. نو ډېر سپورټ چې کوم دی نو ما ته خاص کر د شینو ماما د بابونه ډېر زیات سپورټ میلو شوی دی. ته چې کومې جینۍ سره مینه کوې که نه هغه د دې نه علاوه په بله طریقه خبره نه اوري. دا به څه چل کوم وای؟ نو څه چل به کوې؟ امداریتوب دې څنګه کوو؟ ما سترګو سره زه خپلې سترګې څنګه میلاو کړم؟ دا خو خپلو کې یو بل سره نه میلاوېږي نو ما سره به څه میلاو شوي به نیکه دا مولا دې غر کړ. نو دوی زه ډېر مدددار چې لاړم او خاص کر خو زه شینو ماما ډېر دغه یم چې شکرګزار یم چې هغه ما سره ډېر دغه کوي ښه کوي او اوسه پورې لګیا دي چلیږي ورسره. نو سینیر دی نو دوی دغه څه زده کړي دي او بس لګیا وو. سم مې کڼه ده نه وړي نو لوډ سپیکر مې وله واخیستو مل په دې خو به یې واوري زه پسه وم او هغه پسه ده اینه نوره لانجه جوړه شوې. تا خو اسماعیل شهید صاحب سره هم ډېر کار کړی، شینو صاحب سره هم ډېر کار. ماشاءالله ډېر ابتدا چې کوم دی جنجالیانو نه کړې وه. بیا د کونډ نظامونو هغې کې دا شینو ماما ویلنو هم ډېره ښه ډرامه وه. بس بیا چالو شروع ډز د ډز د ډز د بس ګاډي روان شو نو تر اوسه پورې دا دی لګي وو. فلمونو کې خو یې کار نه کړی؟ یاره شینو ماما خبره چې درې څلور کړي عشق یارانه، جوش شرابي، ماله جواب راکا، نادان، دې فلمونو کې هم کار کړی او بیا فلمونو کې کار پس پرېښوده. دا راته وسوی چې موجوده دور کې او دې دور کې په دې وخت کې په دې فلمونو دې ډرامو کې څه فرق محسوس کوي؟ یاره زه شوګانې خو د دې سینماګانو زه دې له نه ځم. همدې کې د اکټر سړي قدر نشته، د فنکار سړي، د کامیډي سړي. نو بس هغه موږ شوګانې موږ پرېښودې د سټیج که نه لکه د سینماګانو نور خو مطلب دا دی بار چې کوم سټیج کېږي هغې له ځو راځو که نه پروګرامونه یې نو هغې له ځو خو فلم د هغه د سینما د شوګانې ما پرېښودې. داسې په ناسته باندې بنګلې وه چې دا دوی په لس نه راځي. لکه اوس دا لږې چې ته اوس د اوسنیو ډرامو نه مطمئن یې؟ یاره ولې نه دا یوټیوب چینل یې کلوز شوي دي ډېرې زیاتې او ډېرې ښه ښه ډرامې به کې د ګنټې ګنټې ډرامې کېږي او هغې کې لګي کار کوو لکه ډېرې چینلې دي مازدیګر دی او دونه 400 وینز او لکه ډېرې زیاتې دي بس لګي به کې بس شکر الحمدلله درسه ملاویږي. او اوس موجوده حالت کې سره کار کوئ سسته؟ ها اوس ډرامه وکړه روحاني سره، روحاني صاحب ما ډېر ډرامې کړي دي زموږ د 400 دی زموږ او ډېر سینیر اکټر دی جمال ماما ته نو روحاني موږ ته روحاني ماما وایو نو هغه هم زه ډېر سپورټ کړی ما ښه کرکټر را کړي دي. داسې مسافر سیډي والا چې کوم دی بابو د هغه نوم د مظفر پلار
هغه موږ ډېر سپورټ راکړی و. بیا چې کوم دی سبا انټرنیشنل والا حاجي مستقیم هغه موږ ډېر سپورټ راکړی و. نو دا کسانو چې دې نو ورو چې کوم دی نو دې ځای ته ورسېدو چې بالکل ته هم لاړو. دوبۍ شو، عمان شو، ملیشیا دې ته هم پکې لاړو او چکر یې مګر کابل کې شمشاد ټلویزیون کې کار وکړ. نو بس شکر دی بړه بس روان یو د الله په تا خو به اسماعیل شاه صاحب پیروډي هم ډېر ښه کولی لګا یو پیروډي هم لګاو کله هغه یو چا خبره چې پیروډي که نه خو بیا ما پیروډي هم پرېښوده. بیا ما ته چې وایي چې د خپل ارڅه کوه چیلې دي چېرته په پټي کې پرېږدي او که نه او که چېرې پرې نه ښوده که نه او پټه کړې وه که نه خانګولیا موږ ته به 2 کمبلو بندوبست وکړي شپې دپاره. نو بس چې کوم کرکټر دی بس هغه اظهار بوبي سره مې دوه ډرامې وکړو. دا یو مې وکړه کې زما د اجلا کرکټر یم او سره مې کار وکړو. بس لګیو یار د مشرانو دوا ده بس لګیو څه پورې لګیو. زه بس الله دې ډېر عمر درکړي خدای دې خوشحاله لګاو. دا ښکلا ټي وي مبارک ووایه. ښکلا ټي وي دې دا لکه سبسکرایب کوي لایک کوي او شیر هم کوي. دا زموږ ډېر ښه ملګری دی خو خامخا چې لایک کوي شیر کوي. تاسو ته وایم دې خو لږ راجوخ شئ راجوخ شه تاسو ته وایم مینهوالو که دلته یې که پاکستان کې د پاکستان نه بهر یې خو دا چینل چې کوم دی ګوره ضرور سبسکرایب کوي لایک کوي او شیر یې کوي. والسلام. ډېره مننه. دا د لاسه موږ ډېر تنګ شو او که دا خبره دروغ وه که دا نو ته خو ما پېژنې که دا